ورس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اورېدونکو او قدرمنو عزتمندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سید عبدالرحمن سیار پاچا د یوې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضر شوی یم چې شاعرانه بنډار دی چې زموږ ورونو د کوچ پښتونخوا ورونو د نوخار ضلع او د ذخیر پایان کلي کې چې هلته زموږ یوه ټولنه وه د همنوا پښتو ادبي جرګې په نوم باندې چې زه پکې هم ما پکې هم یعنې غړیتوب درلوده او بیا د مدیر ادارې پورې پکې مونږه برخه درلودله چې د دې تاسیس په 1983 کال کې شوی و. قدرمنو دوستانو په دې کې موږ سره ګڼو شاعرانو برخه اخیستې وه او شمولیت یې کوو چې د هغې په هلې ځلو باندې دغه ټولنه مخ په وړاندې چې رئیس د دې ټولنې زاهد شاه زاهد صاحب او سیکرټري هغه وخت کې زموږ محمد رازق کوثر صاحب چې نه ستړي کېدونکو هلې ځلو باندې او مرحوم خدای بخښلی انور شیر انور صاحب او نثار احمد نثار صاحب او اسرار الحق اسرار صاحب دا زموږ د ټولنې اصلي غړي وو او په ډېرو ګړندې هلې ځلو باندې مو دغه ټولنه تر ډېره حد رسولو څو وضاحت په سطحه په هره ټولنه کې موږ په شاعرانه بنډار کې برخه اخیستله او په همدغه اساس مو دغه ټولنه تر دې حده ورسوله چې د وزارت ثقافت په صوبه وزارت موږ دغه ټولنه رجسټر کړه او موږ ته بیا په ثقافتي لوبو کې د انسټال دپاره ډېر انسټال دپاره ځای راکړی چې په لومړنۍ خپرونه کې مو پښتنو دودیزه وجره جوړه کړې وه چې بس موږ ته یې بیا په دویم نمبر کې مډال او شیل راکړه او په اول نمبر کې واټ ته راځي چې دغه شاعرانه بنډار په شریکه وکړو. دا څوک منسوب چې په سر کدار خبرې کوي په خپله خاوره د خپل اختیار خبرې کوي او زما جنت جنت وطن مې د لیدو سلی کړو دا شیخ د کوم نتیجې او لاس خبرې کوي او قوم دې د نظم په حالت کې مصلحت ته ګوره دوی ورته وشومله د دوی سینګار خبرې کوي او اغیار خوار اغیار دې د بادار سره سودا کړې ده خوار بادار دې د اغیار سره سودا کړې ده څنګه ممکن ده چې به ستا د کار خبرې کوي او حیا غیرت د حیادار نه په لوګه حیا غیرت د حیادار نه په لوګه اخلي دا سوداګر د مغربي بازار خبرې کوي حیا غیرت د حیادار نه په لوګه اخلي دا سوداګر د مغربي بازار خبرې کوي او مونږ اوچته کړه ډوډۍ کې مونږ اوچته کړه ډوډۍ د انقلاب د ناوې مونږ اوچته کړه ډوډۍ د انقلاب د ناوې اوس د داوایه ښار په مونږ پسې خبرې کوي اوس چې په مونږ پسې داوایه ښار خبرې کوي مونږ اوچته کړه ډوډۍ کې مونږ اوچته کړه ډوډۍ د انقلاب د ناوې اوس دې په مونږ پسې د اواله ښار خبرې کوي او پښتو غیرت انسانیت او داسې نور ورپسې پښتو غیرت انسانیت او داسې نور ورپسې زاهد خلوت کې ناست د کم ازدار خبرې کوي سر اسمان دے قائم سر پغیر دخل جانان دے رب سات لین دار غار مونام پتندی میں داد سایہ گردان دے دا صفت آواز زمان دے
چې وایم دې صفت کې شامل ټول افغانستان دی چې خیر خوا د وطن وي ملنګ جانا خلاص دا چې نه پښتون او نه انسان دی دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن په مونږ باندې ډېر ګران دی دا وطن د ځان زمون دا وطن ایمان زمون دا وطن د ځان زمون دا وطن ایمان زمون وای په خاپوړو کې داسې ماشومان زمون وای په خاپوړو کې داسې ماشومان زمون دا مود دادا وطن دا مود بابا وطن په مونږ باندې ډېر ګران دی دا افغانستان دی په مونږ باندې ډېر ګران دی دا افغانستان دی دا زمونږ زیبا وطن دا زمونږ لیلا وطن په مونږ باندې ډېر ګران دی زارن سندونو شم زارن دغرونو شم زارن سندونو شم زارن دغرونو شم زارن داګونو شم زارن د خړونو شم زارن داګونو شم زارن خړونو شم دا زمونږ آشنا وطن درنا مو شفا وطن ژوندون پر خان دی دا افغانستان دی ژوندون پر خان دی دا افغانستان دی دا زمونږ زیبا وطن دا زمونږ لیلا وطن په مونږ باندې ډېر ګران دی دا افغانستان دی په مونږ باندې ډېر ګران دی دا افغانستان دا وطن د کور زمان دا وطن د ګور زمان دا وطن د کور زمان دا وطن د ګور زمان دا د شیا زړګې د سترګو تور زمان دا د شیا زړګې د سترګو تور زمان دا زمون صفا وطن درلا مو شفا وطن ژوندون د ملنګ جان دی دا افغانستان دی ژوندون د ملنګ جان دی دا افغانستان دی دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن په مونږ باندې ډېر ګران دی دا افغانستان دی په مونږ باندې ډېر ګران دی دا افغانستان دی په مونږ باندې ډېر ګران دی دا افغانستان دی ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو او قدرمنو اوریدونکو دا چې د شاعران بندر د خپرونې د پای شیبینی مستند ډاکټر انجینر سید فتح خان صاحب پاچا چې بیا د یوې نوې شاعرانه بندر خپرونې سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم اجازه غواړم تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم په مخامخ